الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فتويب بها نفسا. محترم مسلمانانو، مخکې له هر څه نه یو غوښتنه لرم چې درود شریف ښه په اخلاص سره ووایي. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم عليه وصلوا على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. محترم مسلمانانو، مخکې له هر څه نه تحفه د سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د تاسو مبارک حضور ته وړاندې کوم چې په عبارت سره د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سره ده. ثانیاً د محترم قدردان او معزز استاد الحاضرین حاجی مولوی صاحب حمید الله محقق په اجازه، البته ما ته مناسبه نه ده چې د په حضور کې او د نور علماو چې دلته موجودیت لري او موجود دي ودرېږم او خبرې وکړم، خو د ضرورت په وجه باندې دا په ځان باندې لازمه ګڼم چې هغه څه مو زده وي هغه بل ته هم ورسوو د خپل توان په اندازه. لپاره د دې چې د هر چا وظیفه ده چې څه زده کړي هغه به بل ته خامخا رسوي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي: بلغ عني ولو آیه، تاسې ورسوئ له مانه اگر که په اندازه د یو آیات سره وي. نو دې حدیث مبارکه نه ده معلومیږي چې د چا کوم شی زده وي که هغه هم کم وي خو خامخا به بیا هم خلکو ته رسوي. او بل د تاسې سپین ږیرو او ځوانانو او معززو او دغه رنګه د مجاهدینو کرامو په اجازه غواړم چې د قرباني د فضیلت، اهمیت او حکمت په اړه باندې یو څو ویناوې در سره شریک کړم. محترم و عزتمندو، قرباني د اسلام له لویو غټو عبادتونه یو عبادت ده. دا تنها د حیوان ذبح کول نه دي چې تنها حیوان ذبح که مال ذبح که، بلکې د بندګي اخلاص، تقوا، اطاعت لوی درس ده پکې. الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي: فصل لربک وانحر، یعنی خپل رب ته لمونځ وکړه او قرباني وکړه. ګورئ محترمینو، قرباني داسې اهمیت لري چې الله جل شانه یې له لمانځه سره یو ځای ذکر کړی ده. دا د قرباني په اهمیت باندې دلالت کوي. ګران حضار قرباني د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک سنت ده
کله چې الله تعالی هغه د خپل زوی په قرباني کولو سره وازموي نو هغه د الله حکم ته غاړه کېښوده نو همدا وجه ده چې قرباني د اطاعت تسلیمي او ایمانی نښه ده. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام خوب ولیده نو ده وویل قال یا بنی ای د ما بچه انی ارا فی المنام زه وینم تا په خوب کې انی اذبحک چې تا قرباني کومه تا ذبحه کومه فانظر ماذا ترى تو ګوره چې ته څه وایې. قال هغه ورته وویل حضرت اسماعیل علیه السلام یا ابت ای زما پلاره افعل ما تؤمر ته هغه وکړه چې الله درته امر کړی ده زما خوښې ته مه ګوره. ګورئ محترمینو چې کله د پلار پیغام دی اوري او ده ته وایي چې زه تا پرله پسې په خوب کې وینم چې زه تا قرباني کومه نو دی خپل پلار ته څه وایي چې د ما خوښې ته مه ګوره هغه څه چې الله تعالی تا ته امر کړی هغه کار وکړه. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زرد چې ته به ما پیدا کړې که د الله رضا و د صابرینو نه. نو محترم مسلمانانو قرباني داسې اهمیت لري لکه څنګه چې مخکې مولوي صاحب مبارک تاسو ته دا یادونه وکړله که چیرې حضرت اسماعیل علیه السلام قرباني سوی وای نن به په موږ تاسې باندې دا لازم و چې خپل بچیان مو قرباني کول ولې موږ تاسې باندې نن هغه د اولاد قرباني کول نسته د یو پسه قرباني کول دي د یو مال قرباني کول دي. اکثره خلک دا توانایي لري خو له دې قرباني نه ځان محرومه کوي او دا قرباني نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په حدیث مبارکه کې فرمایي ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم نیست هیچ عمل از اعمال انسان در روز عید قربان بهتر به نزد الله محبوبتر به نزد الله از ریختاندن خون قربانی. یعنی در روز عید قربان هیچ عبادتی برای الله محبوبتر از ریختاندن خون قربانی نیست. این نشان می‌دهد که قربانی فقط یک رسم نیست، یک عادت نیست، یک عادت اجتماعی نیست، بلکه عبادت بزرگ و وسیله نزدیک شدن به الله متعال است. احراق دم یعنی ریختن خون حیوان، قربانی در راه الله. مراد این نیست که خود خون ارزش دارد بلکه ارزش در اطاعت اخلاص و فرمان برداری بنده از الله است. همان گونه که الله متعال در قرآن عظیمشان می فرماید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوی منکم. نه گوشت قربانی و نه خون آن به الله می رسد بلکه تقوا و فرهیزگاری شما به او می رسد. پس اصل قربانی اخلاص و تقوا است. قربانی را باید با اخلاص و با تقوا و با همه انگیزه خوب انجام شود و انجام بدهیم. و انها لتأتی یوم القیامة بقرونها و اشعارها و ازلافها. و این قربانی با تمام اعضای خود در روز قیامت می آید، با شاخهایش می آید، با موهایش می آید و با سمهایش می آید. این تعبیر نشان دهنده عظمت ثواب قربانی است. یعنی هیچ چیزی از پاداش آن ضایع نمی شود، حتی به تعداد موهای حیوانی ثواب نوشته می شود و ثواب مرتب می شود. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم پرسیدند از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ای پیامبر اسلام این قربانی ها چیست؟ قال گفت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، سنت پدرتان ابراهیم علیه السلام است.
این قربانی سنت پدرتان ابراهیم علیه السلام است. با صحابه پرسیدند فما لنا فیها، برای ما در آن چیست؟ برای ما در آن چی پاداشی است؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند بکل شعرة حسنه، در برابر هر تار مو یک نیکی است. در مقابل هر تار موی قربانی، همون یا گوسفند یا بز یا گاو یا شتر، در مقابل هر تارش یک نیکی در بدلش الله متعال بر ما و شما، بر اون بنده ای که قربانی کرده است داده می شود. باز گفتن که فسوف، یعنی پشم حیوان هم در همون دخیل است، یعنی در مقابل از او هم برای ما نیکی داده می شود. باز گفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم بکل شعرة من الصوف حسنه، گفت در برابر هر تار پشم نیز یک نیکی است. برادران عزیز و بزرگان، ببین به خاطر یک قربانی کردن الله متعال برای ما و شما چقدر پاداش عظیم و پاداشی که اصلا حد و اندازه نداره. ما و شما یک نظر بندازیم که آیا پشم گوسفند، بره یا نمیفهم گاو یا بز شمرده میشه؟ ما خو امکانش نمیبینیم که شمرده شود. حتی شاید تو یک دستگاه نباشه که او را بشماره. این ثواب را به خاطر قربانی کردن برای ما شما الله متعال میدهد. پس باید ما شما چی کنیم؟ قربانی کنیم. کسایی که توانایی داره تصمیم نگرفته بودن، همین امروز هم تصمیم بگیره. حتی اگر پیسیشان فعلا در دستشان نباشد، توانایی که مثلا یا اگر اونجا پیسیشان بند باشه یا میتونه که صبح یا دیگر روز پیدا کنه از کسی قرض بگیره، ولی از این ثواب خود محروم نکنه. یک شانس است که برای ما شما الله متعال داده است. تا سال دیگه خدا میفهمه که زنده است که مرده. علما میگویند این آمدن قربانی در روز قیامت نشان آن است که قربانی برای صاحبش اجر، رحمت و نجات خواهد بود. در ادامه حدیث و این دم لیقع من الله بمکان قبل یقع من الارض، یعنی خون قربانی قبل از رسیدن به زمین به نزد الله مورد قبول واقع می شود. یعنی قبل از اینکه قطره های خون قربانی به زمین ریخته شود و به زمین برسد، الله متعال قربانی ما شما را قبول می کند، یعنی به درگاه الله مقبول می شود. پس با خوشحالی با انگیزه خوب قربانی کنید. یک قربانی از 9000 و 8000 و 7000 هم شاید بازی تو مالا باشه که باشه، ولی کسایی که توانایی مالی دارد و اونا قربانی نمی کند، از این روز تصمیم بگیرد از این ثواب خدا محروم نکند. این یک ثوابی است که در سال یک دفعه برای ما و شما داده میشه. و کسایی که قربانی نمی کند برای اونا رسول الله صلی الله علیه وسلم همین حدیث را برایتان میخوانیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید من وجد ساعتا فلم یزح فلا یقربن مصلانا، کسی که توانایی مالی داشته باشد و قربانی نکند به عیدگاه ما نزدیک نشود. یعنی کسی که پیسه دار است و توانایی قربانی خریدن را دارد و نمی کند یا نکرده است، او به عیدگاه ما نزدیک نشود. یعنی از یک نظر که به حدیث شریف نگاه بکنیم، یعنی در نماز عید برای ما با ما شرکت نکند. ببینید چقدر سخت است که به خاطری که توانایی داشته باشیم و قربانی نمی کنیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم او را گفته که به عیدگاه ما نزدیک نشود. برادران محترم، قربانی عبادت است. قربانی فقط ذبح کردن حیوان نیست، بلکه اظهار بندگی و اطاعت، اخلاص در این قربانی شرط است. قربانی سبب اجر عظیم است. حتی خردترین کوچکترین اجزای قربانی نزد الله محفوظ است. مسلمان باید با رغبت قربانی کند، نه از روی ریا، نه از روی که به خاطر گوشت قربانی باشد که بیا همین گوشت خوری بکنیم،
یا به خاطر همچشمی کسی که والا فلانی قربانی کرد ما موضوع کم نشویم. نه، به خاطر خدا قربانی کنید، با اخلاص قربانی کنید، ریا نداشته باشین. ببین هر اعمالی که ریا داخلش باشه او به درگاه حالا قبول و مقبول نیست. هر چیزی که باشه، هر صدقه‌ای که باشه، هر خیراتی که باشه، هر کمکی که باشه ده او رضای الله باید باشه. برادران محترم و معزز، هر عبادتی که ما و شما میکنیم باید با طریقه احسن انجام بدیم، با اخلاص انجام بدیم. امروز در وقت و زمانی که ما و شما میبینیم همین عبادتی که سر ما و شما فرض شده نماز است، همین نماز با طریقه احسنش اجرا نمی کنیم، ادا نمی کنیم. تعدیل ارکان در نماز واجب است. در مذهب ما تعدیل ارکان در نماز واجب است، ولی ما و شما امروز که میبینیم تعدیل ارکان هیچ کس مراعات نمی کند، قومه صحیح نمی کند، جلسه صحیح نمی کند. در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه همین تعدیل ارکان فرض است و در مذهب ما و شما واجب است. ترک واجب اگر سهوا شود سجده سهو باید بکنی و اگر قصدن شود نماز را باید اعاده بکنی. ما و شما تعدیل ارکان هر جوان اکثر یعنی موی سفیدا میفهمه، علما همیشه برای ما و شما توصیه کرده. یک عبادتی که زحمت میکشیم، از خانه میاییم در مسجد یا در خانه نماز میخوانیم یا در دفتر یگام جای دیگه که سکونت ما و شما اونجا نماز میخوانیم، وضو میگیریم، اما وقت خود ضایع میکنیم، ولی به طریقه ای که نماز باید ادا شود ادا نمیکنیم. و این نماز ما شما با این شکل که از علما شیشته است ما فتوا نمیتیم، کدام اثری نداره، کدام فایده ای نداره. به خاطر از اینکه در نماز که واجب ترک شد و هم یک دفعه همیشه و به حساب قصدن و عمدن حساب محسوب میشه. و حتی همین صحنه ها را ما خود ما دیدیم در چشم خود که از امام زودتر در رکوع یا در سجده می رود، یا زودتر از امام از سجده بالا می شود یا از رکوع بالا می شود. برای همین شخصی که قبل از امام در رکوع می رود یا در سجده می رود، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم میگه که در روز قیامت وقتی که همین شخص بیدار می شود، از قبر بلند می شود، سرش نعوذ بالله من ذالک از خر می باشد. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید اما یخشا، آیا نمی ترسد الذی آن کس یرفع که بلند می کند رأسه سر خود را قبل الامام پیش از امام، ان یحول الله تعالی که بگرداند رأسه سر اینمی آدم، الله متعال که بگرداند سر اینمی شخصی که قبل از امام به سجده یا به رکوع می رود یا قبل از امام از رکوع و سجده بلند می شود، رأس حمار مثل سر خر، نعوذ بالله من ذلك. الله متعال ما شما را از این موضوع نجات بده. یا او یجعل الله، یا بگرداند الله متعال صورته روی ازی شکل ازی صورت حمار مثل شکل روی خرواری. چقدر یک وعید است، چقدر یک عذابی سخت است. زحمت میکشیم، نماز میخوانیم، وضو میگیریم، در مسجد میاییم، یا اما کاری که ضرور بود و را اعلام میکنیم، حتی نان خوردن خود اعلام کرده میاییم در مسجد، آخرش هم اینمی تو یک اعمالی را ما انجام میتیم که هم نماز ما مع نقصان میشه، هم در آخرت یک شرمندگی، یک
یک چیز دیگه هم در سر ما معلوم میشه که وقتی که از قبر بلند شدی معلوم است که آنمو شخصی است که قبل از امام به رکوع و سجده میرفت، یعنی متابعت امام را نمیکرد. ملا علی قاری رحمت الله علیه در مرقات می آورد که در شام امی واقعه رخ داده است. یک طالب، یک عالم، یک ملا پیش یک عالم دیگه درس می خواندن، تقریبا نزدیک 10 سال کم و بیش درس خواندن، ولی در امی طول 10 سال روی امو عالم را ندیدند. وقتی که درس ها خلاص شد یا پس رخصت می شد گفتن یا استاد من در 10 سال کم و بیش که از شما درس خواندیم و شاگرد شما بودیم من شما را ندیدم. چی مشکل است؟ چی گپ است؟ حالی خب ما رفتنی هستیم، یک بار شما خود نشان بدید که من شما را ببینم. و عالم بزرگ برش میگوید که بیا، یا همو حائلی که بوده یا همو پرده‌ای که بوده در بین شاگردا و ازی برش میگه که بیا از این طرف بیا. او را وقتی که شاگرد میره نگاه میکنه روی ازی سر ازی طبق نمی حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته است خدا ما شما را نجات بده از خر است. تعجب میکنه شاگرد که آیا این استاد با این بزرگی چی رقم شد؟ باز پرسان میکند. اما استاد برش میگوید که همین حدیث شریف را من دیدم و خواندم، امیر گفتم بیا یک امتحان بکنم که ببینم چی رقم میشه. وقتی که من همین کار کردم، پیش از امام رفتم یا پیش از امام بلند شدم، الله متعال سر مرا مسخ کرد، سر ما را با این شکل کرد. برادران عزیز، بسیار یک کسی دردناک است که ما شما زحمت میکشیم ولی وقتی که میاییم نماز خود را با این رقم خراب میکنیم چه فایده داره؟ عبادت ما شما چه ارزش داره؟ عبادت ما شما مثلا چه قبولیت داره؟ دیگه خب ما شما چیزی نداریم، وقتی که مردیم دیگه خلاص شد، عمل ما قطع می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، وقتی که انسان بمرد عمل از او قطع می شود، دیگه عمل کرده نمی تواند الا مگر 3 چیز پشت از او می ماند، بعد از او می ماند و ثوابش بر از او می رسد. الا من صدقه جاریه، یکیش صدقه جاریه است، همون صدقاتی که ما شما میکنیم که بعد از مرگم جریان دارد و به خاطر خدا و رسول خدا باشد، اخلاص در آن باشد، ریا نباشد که ما یا مسجد جور بکنیم یا راه را جور بکنیم یا مکتب جور بکنیم یا مدرسه را جور بکنیم، در اون ریا باشه. ریا که باشه او دیگه فایده نداره. هیچ ناق پیسه خدا خرج کرده رای هستی، ناق پیسه خدا خرج کردی. وقتی که به خاطر خدا یک کار نباشه، به خاطر ریا باشه، به خاطر مشهور شدن باشه، به خاطر نشان دادن خود باشه که برای ما بگویه فلانی خان است، ما خب پیسه دار هستیم برای ما پیسه دار بگویه فلانی خانی که کمک کرده. نه، بهترین صدقه است که در بین تو اعلی رابطه باشه. فقط الله متعال خبر باشه. در یک چیز باز باید مردم خبر شو به خاطر تشویق و رغبت مردم که اینه مثلا اونا ما همین متوجه شو که نه صدقه را باید بکنیم، همین کمک را باید بکنیم، مسجد را باید جور بکنیم، مدرسه را باید جور بکنیم. یک صدقه جاریه است او علم ينتفع به و علم نافع است که از او نفع گرفته باشی و به مردم رسانده باشی و به مردم خدمت کرده باشی، شاگرد فارغ کرده باشی، مردم از قال الله قال رسول برش گفته باشی، از احکام شریعت برش گفته باشی و را آگاه ساخته باشی، از راهی که بیراه میره از اون راه نجات داده باشی. این هم بعد از مرگ برای همون شخصی که همون عالمی که مردگی است ثوابش بعد از مرگم جاری است و در روز قیامت و در دنیا برایشان میرسد. و سوم این که اولاد صالح است، اولاد صالح یدعو له، اولاد صالح که پشت پدر مادر خود دعا میکند ثواب عظیم برای پدر و مادرش میرسد. ولی در این زمانه بسیار کم پیدا میشد که اولاد پشت پدر خود همیشه دعا بکند و ذکر و اذکار برای ثوابش بر از او ببخشد، قرآن را تلاوت بکند،
امروز ما شما جوانا از قرآن دور هستیم، قرآن را تلاوت نمی کنیم. حتی کسایی که قرآن را یاد گرفته، ما مطمئن هستیم اکثرت وقتا از خود ما همین تلاوت قرآن میماند. وقتی که از ما میماند، از یک عالم میماند، بدان که جوانای ما و نموتو است. قرآن را باید بخوانیم. قرآن یک بهترین چیز است که ما شما را در راه راست مستقیم برابر کرده و برابر میکند. برادران عزیز، وقت کم است، ولی هم شاید وقت را زیاد گرفته باشم. یک چیز مختصر را میگویم، انشاءالله گپای خود را خاتمه میتم. الله متعال في قرآن عظیم شان کی فرمایی: بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. هغه کسانو چې تاسو ایمانونه راوړي دي، د الله متعال اطاعت وکړئ او د هغه د رسول اطاعت وکړئ او د خپل مشرانو امیرانو اطاعت وکړئ. دغه ټولو تراجی د خصوصا مجاهدین کرامو ته تر مان نیولې له نور مجاهدینو پورې دا ټولو تراجی د سي باید د خپل عمراو اول د الله او د رسول او بیا د خپل امیرانو مشرانو اطاعت وکړو. د الله اطاعت شده، د الله اطاعت یعنی د قرآن حکمونه منل، فرضونه ادا کول او لو حرامونه ځان ساتل، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم سنت تعقیبول. ځکه چې د رسول خبره د الله د حکم تشریع ده، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره هم باید موږ تاسو تعقیب کو. او دریم د اولو الامر اطاعت یعنی د مسلمانانو د مشرانو علماو او امیرانو خبره منل. هغه خبره چې په ناروا باندې موږ تاسو ته امر ونه کی، هغه خبره چې په موږ تاسو باندې لازمه ده او اطاعت په موږ تاسو باندې واجب ده چې خامخا به کوو، هغه د اصول مطابق د شریعت مطابق هغه باید دغه اطاعت وکړو، هغه باید ومنو. لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې زما اطاعت وکړو یقینا هغه د الله اطاعت کړی ده، او چا چې د ما نافرمانی وکړله هغه د الله نافرمانی کړې ده، او چا چې د خپل امیر اطاعت وکړو هغه د ما اطاعت کړی ده، او چا چې د خپل امیر نافرمانی وکړله هغه د ما نافرمانی کړې ده. وګورئ محترم مسلمانانو ورونو، کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی کوي نو د الله نافرمانی دی وکړه، او چې د امیر خپل امیر نافرمانی کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی دی وکړه. د خپل امیر نافرمانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی د الله نافرمانی ده. نو وګورئ چې موږ تاسو په کوم شي کې واقع کیږو. بهترینه کار موږ تاسو ته دا ده چې د امیرانو اطاعت وکړو. دا نظام اسلامی ده. موږ تاسو ته کامر کومه وینا کوي د شریعت له ادرسه کوي، د اصول له ادرسه کوي. کوم شی چې موږ تاسو ته دوی ویلي دي یا هغه کوم مثلا فرمانونه د امیر المؤمنین حفظه الله له طرف نه راغلي دي، دغه مطابق موږ تاسو باید اطاعت وکړو، هغه په ځان باندې عملي کو، اول په ځان عملي کو، بیا په خپل ماتح باندې عملي کو. د هر چا پښتنه له خپل امیر نه کیږي. الله کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. د هر چا پښتنه له خپل ماتح نه کیږي. کچېره د موږ تاسو ماتحت له هغه فرمانونو چې موږ تاسو لاس ته راغلي د هغه خبرنو کاګانو کې کومه ګناه وکړله، یغه خلاف د فرمان کار وکړو، خلاف د اصول کار وکړو، خلاف د شریعت کار وکړو، په غو دنیا او په دې دنیا به ما تعالی یخنه نیول کیږي دغه په مقابل کې. او کچېره ما ته د خپل امیرانو نافرمانی وکړله په داسې یو شکل باندې چې هغه د اصول مطابق د شریعت مطابق وم نکړه، په ځان باندې عملي نکړه، په دې دنیا به هم او په غو دنیا به هم موږ تاسو له ګریوان رانیول کیږو. په غو دنیا بیا
هیڅ شی نشته، نه پیسې شته، نه واسطه شته، او نه هلته بیا څوک شته چې موږ تاسې پسې له شا سپین ږیری ملا امام مولوي صاحب شیخ صاحب یا مثلا قیردار صاحب کلانتر صاحب راشي موږ تاسې خلاص کړي. هلته د خلاصېدا ځای نه لرو. نو دا مې اول ځان ته توصیه ده. بیا هغه ملګرو ته، هغه مسلمانانو ته چې امرین لري، مشران لري، موږ تاسې له اکثرو شیانو نه ناخبره یو، خو له خپل ځان سره یوه ګیله بعضې وخت کې وکړو چې دا ولې داسې وسي. نه، اصلي غرض، اصلي حقیقت ما ته نه ده معلوم، تا ته نه ده معلوم. نو ته د اصولو مطابق، د شریعت مطابق چې تا ته ویل شوي په مغه لار باندې تګ کوه او د امیرونو اطاعت کوه. که چیرې د امیرونو اطاعت ونشي نو بیا خدای نه خواسته موږ تاسې هم په دې دنیا او په هغه دنیا له مشکل سره مخ کېږو. د اطاعت فایدې د الله رضا ترلاسه کېږي. دا یوه فایده ده د اطاعت. په ژوند کې د برکت راځي، په معاش کې د برکت راځي، په کار کې د برکت راځي. له خپلې وظیفې به همیشه خوشحاله یې، په خپله وظیفه کې به ته خوشحاله یې چې کله اطاعت اصول وکړې، د شریعتو کې د خپل امیر وکړې. هېڅکله به ته په خپل دفتر کې، په خپله پیردارخانه کې، په خپل قرول کې دا احساس د خفګانو د غم او د غصې ونه کې چې زه ولې نن مثلا دا رقم یم. نه، چې کله ته اصولو ته مطابق سولې، اصولو ته ژمن سولې، دغه قربانیانې چې موږ تاسې ورکړي دي، دغه ولس ورکړي دي، دغه ملت ورکړي دي، هغه ځوانان چې موږ تاسې په بغل کې ولاړو هغه نن قرباني سولو. یغو ارزو درلوده، یغو مور درلوده، یغو پلار درلوده، یغو بچیان درلودل، نن هغه قرباني سولو. دا نظام تر دې جره ورسېده. په داسې یو صفري حالت کې موږ تاسې شروع کړې وه او نن تر دې چې راورسېدلو. ټول مسلمانان د دې خاورې په دغه نظام کې شریکان دي. هر چا په خپل اندازه باندې کومک کړی ده، هر چا په خپل اندازه باندې امداد کړی ده، هر چا لکه څرنګه چې تر نننۍ ورځې پورې دې خلکو کومک وکړو، نن هم د دې نظام شاته ودرېږئ. اسلامي نظام ده، خوا مه بدوئ، فکر مه کوئ چې دا کې مشکلات څه، هیڅ شی نشته. د نړۍ په سطحه باندې یو څوک پیدا سي ما ته د داسې نظام، د داسې شریعت یو نمونه راښکاره کړي چې هر څه بیا وایي ولې زه ورسره منم. نشته. نن موږ تاسې باید په دې باندې شکر ګزاره یو. دا شکر وکړو، دا الحمدلله ووایو په کثرت سره، صدقې وکړو، خیراتونه وکړو او له الله نه دا وغواړو چې الله دا نظام موږ ته قائم و دائم ولري، چې داسې یو نظام الله پاک موږ ته راکړی. ټول کار په شریعت ته، په اصولو ده. هر چاته چې ورځي مال مال ورځي، هر چاته چې ورځي کوم ممانعت نشته. د ضرورت په وجه کې به څه مشکلات وي یا مثلا نه به وي هغه مسؤول، یا به کوم مجلس لري یا به اداري مجلس یا بل څه ده، ولې بالاخره اخر لیدای سي. ولې په تیرو نظامو کې موږ تاسې یو قمندان دی امنیه دی ولسوالۍ یا ولسوال یو بل نسوی لیدلی. موږ تاسې ته دا په تجربې معلومه ده، ما ته معلومه ده چې یو شخص ولسوال لیده مخکې به یې هغه ته یو تحفه اخیستله، چې یو چا به په مخکې نظام کې یو قمندان لیده مخکې به یې هغه ته پیسې ورکولې. هغه رابط چې د دوی په مابین کې هغه ته به پیسې ورکولې، بعد هغه به هغه ته ملاقات جوړاوه. او نن د موږ تاسې لله الحمد، الحمدلله ثم الحمدلله داسې یو نظام لرو چې هر چا ته وغواړي په مغه ساعت ورسېدی سي. که یو ورځ بعد وي بالاخره، که دوه ورځې بعد خو بالاخره ورسېږي. نو محترم مسلمانانو، او د مسلمانانو ترمنځ نظام او اتحاد پیدا کېږي په اطاعت کې، او بل د جنت ته د داخلېدو سبب ګرځي دغه اطاعت د موږ تاسې. دا سبب د دې ګرځي کله موږ تاسې اطاعت وکړو، ګناه به نه کوو، غفلت په وظیفه کې نه کوو، خیانت به نه کوو، او خپل هغه کوم د الله او رسول چې راته ویلي په هغه لاره په هغه طریقه باندې به ځو چې کله په هغه باندې لاړ شو خو الله پاک جنت راکوي. دا ټول په دې اطاعت کې رانغښتي دي. په دې چې دغه د تا امیر هم تا ته کومه وینا د اطاعت کوي، هغه هم دغه د قال الله قال رسول د الله او د الله حکم درته وایي، یا هغه اصول امارتي موږ تاسې لرو، هغه هم علما او شیوخ موږ تاسې ته جوړ کړي دي او موږ تاسې ته رالیږلي دي، هغه توشیح سوي دي، موږ تاسې ته مثلا راغلي دي، هغه هم د شریعت له نګاه نه دي. د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله هر فرمان څه ده، د کتاب حواله ورسره ده، یا د قرآن او حدیث یو آیات یا حدیث شریف ورسره ذکر شوی ده. هیڅ شی داسې نشته چې هغه له قرآن له حدیث نه بیرون یو در رالیږلی وي موږ ته. نو نن موږ تاسې باید شکرګزاره سو. خلک ارزوګانې لري، خلک په خارج کې داسې مملکتونه شته چې مسلمانان پکې موجود دي، ولې نظام اسلامي نه ده. نن هغه ارزو لري چې کاشکې موږ هم د افغانستان په رقم باندې وو، کاشکې موږ هم داسې یو نظام درلودل. موږ تاسې دا په کراتو مراتو فضایي مجازي کې لیدلي دي، اورېدلي دي چې ښځې
په زړاو باندې دا پیغامونه چې کړي دي چې کاش کې موږ داسې یو نظام درلودلی داسې مسلمانانو مثلا په فلسطین په نورو ځایو کې په نورو ممالکو کې چې مسلمانان هلته د کافرانو له سلطې لاندې دي په عذابو په تکلیف کې دي توانایي د دې نه لري چې له هغو سره مجادله وکړي له هغو سره جنګ وکړي البته په جنګ کې هم ورسره مصروف او مشغوله دي خو بیا هم په داسې حد باندې نه دي چې دوی هلته کوم ساحه په لاس کې یا دومره قوي لکه موږ تاسې نن اسلامي نظام لرو هغه دا ارزو لري چې کاش کې موږ افغانان وای کاش کې موږ په افغانستان کې وای کاش کې داسې یو نظام موږ ته په دې دنیا یو وارې خدای پاک را لیدلی وای هغه ارزو لري او ما تاسې نن دا نظام لرو د دې شکریه نه ادا کوو ټول ولس ته مې دا غوښتنه ده ګوره که خدای نه خواسته د دې نظام د دې شریعت د دې اطاعت ونه کړو له دې سره همکاري ونه کړو د دې شکریه ادا ونه کړو خدای نه خواسته غضب به راباندې را نازله شي نو دا د ما د یو د زړه وینا وه چې تاسو ته مې وکړه غوښتنه مې وه چې دا نظام اسلامي ده په وطن کې ارامي ده که د شپې ګرځي که د ورځې ګرځي یوه نمونه زه دا دغه 2 ورځې 3 ورځې تاسو ته درښیم دا مجاهدین وګوره دلته راغلي دي دا 3 ورځې کېږي چې دلته راځي په هغه کوڅه کې ولاړ دلته ولاړ مسجد کې ولاړ نه بستره صحیح شته بیا مولوي صاحب ته دې الله پاک خیر ورکړي یا نورو بعضې دلته د موږ نوی کلانتر صاحب الله پاک دې وکړي چې د مسؤلین له خوا نه هم بس قابل د تایید چې خلکو خو تایید کړی ده زه اورې چې خبر سوم داسې وینا یې وکړله چې کلانتر یې ور معرفي کړی ده دا مثلا کومک یې وکړو دې د څه فایده ده د موږ تاسې خدمت کوي دا ولس پې ګران ده دا ملت پې ګران ده نه غواړي چې د یو چا له پزې نه یو څاڅکی وینه تویې شي نو موږ تاسې ولې د دې شکریه ادا نه کړو ولې په دې حال باندې شکر ونه باسو رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي السمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره ما لم يؤمر بمعصيته ومسلمان د مشر خبره اوریدل او اطاعت کول لازم دي که خوښه وي که خوښه نه وي په مسلمان مجاهد باندې په هغه څوک باندې چې خپل امیر لري په هغه باندې د امیر اطاعت کول که خوښه وي که نه وي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې هغه به دی خامخا اطاعت کوي د هغه خبره به مني که خوښه وي او که نه وي خدای به د هغه اطاعت کوي تر هغه پورې به دی دا اطاعت کوي تر څو چې دی دته په ناروا سره امر ونه کړي که چیرې په ناروا سره امر و بیا هغه وخت کې دی نشي کولی چې د هغه اطاعت وکړي محترم مسلمانانو الله پاک دی اول ماته د دغه خبرو توفیق راکړي بیا دی الله پاک تاسو ته ما که چیرې د علماو کرام ناستو له ما نه کومه خطا سوي وي صحوه سوي له ټولو زه عفو غواړم اول له علماو نه مجاهدینو کرامو نه او له دې ولس نه فقط په خپل مابین کې اتحاد او اتفاق وکړي په اتفاق او اتحاد باندې هر څه کېږي بدون از اتفاق و اتحاد ما و شما نمیتوانیم که پیش برویم فکر بکن برای ما و شما هر کدام ما و شما می تجربه است که در یک خانه 2 برادر باشه یا یک 2-3 تا خرد و کلان دیگه سیاسر باشه 2 برادر باشه و نمود بین خود که اتفاق اتحاد نکنه همون خانه گم می شود گم شدنی است و شدگی است ما و شما را به تجربه دیدیم 2 برادری که پدرشان رفتن فوت کردن نیستن در بین خود اتحاد نکردن اتفاق نکردن مالشان هم رفتن عزتشان هم رفتن برباد شدن هر کدامشان به سر خود رفتن حتی در بین خودشان حتی از ملکشان فاصله گرفتن یه به خاطر چی است به خاطر اینکه اتفاق اتحاد نداره ما و شما باید اتفاق اتحاد از خانه خود شروع بکنیم اما تو در سطح وطن خود در سطح افغانستان عزیز خود وقتی که اتفاق اتحاد داشته باشیم ما و شما کلگی ما و شما یک هستیم یکسان هستیم زبان قوم وطن منطقه ایره نداریم کل افغانستان ما و شما وطن ما و شماست هر ولایت ما و شما هر بلیس و جب خاک ما و شما از ما و شما است این نیست که فلانی است این فلانی زبان است فلانی زبان. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید شرافت الانسان العلم والادب لا بالمال والنسب شرافت انسان که از به علم و به ادب است نه به مال است نه به نسب است کسی که عالم است کسی که ادب داشته باشد اونم شریف است اونم مشرف است اونم آدم خوب است
نه به مال است و نه به نسب است که کسی فلانی خان مال داره دیگه او شریف شد و آدم خوب شد. نه، به مال رسول الله صلی الله علیه و آله امیره گفتگی است که به مال و نسب یک کسی که مثلا فلانی صاحب است یا مثلا از قوم فلانی است یا فلانی زبان است او شریف است. نه، رسول الله صلی الله علیه و آله کدام کسی رو که شریف گفتن اون شریف است. ما و شما باید این امیر مراعات بکنیم، دمی توجه داشته باشیم. ما از امی استیج امی کسایی که همینجا هستن یا کسایی که نیستن اینجا دور هستن، ما از طرف خود اگر کسی برای ما آزار رسانده باشه، ما را خفه کرده باشه یا هر تاوان مثلا انسان است در یک گپ هم یک کسی خفه میشه یا سرش بد میخوره، ما به خاطر همین روز عید، به خاطر این عید قربان، به خاطر که الله متعال گفته است ما امور بخشش کردیم، هر چیزی که در حق ما کرده باشد ما بخشش کردیم. و ما از شما اگر کسی از ما کدام بدی دیده باشه، کدام گپی شنیده باشه یا خفه باشه، ما از امو طلب بخشش میکنیم، برای ما بخشش بکنیم، شما هم در بین خودتان بخشش بکنیم. کسی که کینه بغض و حسد را در امروز از خود دور نکند، بفهم که هیچ عبادتی از او از نگاهی که مثلا شریعت گفته از صحیح نیست. به خاطر از که وقتی من کینه در دل خود دارم، بغض و حسادت دارم، بغض و حسد دارم به خاطر بیادر خود یا به خاطر یک مسلمانی که مثلا یادم چیزی گفته یا نگفته و حسد داشته باشیم و قار باشیم و کینه داشته باشیم و از همین فیضات امروز ما برش اطمینان میتیم علما ششتگی است که برخمن نمی شود. بخشش کنید هم دیگره. نه کسی را کسی کشته میتانه. اگر با حسد کسی کشته میشد، بسیار آدمایی تو آدمان شاید موجود باشه در عصر ما و شما، نمیگیم در این مسجد، در عصر ما و شما موجود باشه که یه تو نفرا شاید یک سال گپ نزده باشه. اگر با حسد با گپ نزدن میشد خو مرده بودالیم. نمیشه. وقتی کسی را با حسد و بغض و کینه کشته نمیتانیم، زجر داده نمیتانیم، او را مشکل پیش کرده نمیتانیم، پس بخشش کنیم بهترین راست. و آخر دعوانا ان الحمدلله. واقعا جناب محترم مولوی صاحبین با سخنان عالی‌مایه‌شان ما بندگان گناهکار را آگاه داد از الله متعال اجر جزیل تمنا دارم. جزاکم الله خیر الجزا فی الدنیا والآخره. دوستان عزیزان،
الحمد لله الحمد